والکه ګرګي یو څو هوایي ډزې وکړه چې دا خلک وډار شي چې زما روب او دبدبه ورته یو ځل بیا معلومه شي. زورواکې صاحب ډزې خو ماته پرېږده. آفرین همدغه شانتې. زورواکې صاحب وایم که زړه دي چې یو لاسي بم ور وغورځوم. نه لږ صبر وکړه د تاسو باندې څه راخته دی، لږ صبر. والکه ډریوره په دې نفر باندې لږ سټرینګ ووه چې وډار شي. ووه والکه څنګه اجل راخستی، نه پوهېږې چې زما موټر را روان دی. زورواکې صاحب ستاسو لکه چې بیا سترګې سرې دي، څو ورځې مخکې خو ښه لین ته راغلي وئ. والکه زمونږ سترګې هر وخت سري، ما ته داسې بې سوره غوندې لګېږي. دا ته څه وایې، دا څه چټیات دې شروع کړي. زورواکې صاحب دا وطن دې خدای تاسو نه خلاص کړي، سټرینګ دې م راباندې وو ملامت هم ځئ. والکه یو څو هوایي ډزې ګرګي نور هم وکړه چې دا خلک سم وډار شي. زنده‌باد. آفرین. تاسو خو بیخي قانون نه منئ. ته ودرېږه چې زه ځم تاسو پسې ټکان د خپرونې پولیس راولم. ورشه د ټکان پولیس خو څه کمانډو دې م راولې ولاکه مونږ څوک. صاحب همدغه زورواکي یو میاشت څنګه مړو غوږونه ګرځېدل، اوس بیا را ژوندي شوي دي. راکوب شه د موټره. عسکره که در کوز نه شومه نو بیا خو به دې او دوی ته وړم او قانون در باندې تطبیقوم. ګرګي دغو خوارانو څو ورځې اختیار پیدا کړو، اوس زما مخه نیسي، زما مخه. مونږ به هله کمزوري کیږو چې زمونږ د ملت سر خلاص شي. ورکه ګرګي یو ضربه. خدای دې غرق کړه. ما ویل چې چېرته واده دي یا ماشوم پیدا شوی ده چې داسې کېږي. زه خو دې ګرګیانو ته دې راوستم، په دوی باندې به د چا پلار زور ورسېږي.